خرغلاست درندګنن بحث کې په کابل ښار یو شمېر ولایاتو کې د چریکي بریدونو پر زیاتوالي د کورنۍ چارو وزارت پخواني وزیر ښاغلي ویس برمک سره بحث لرو. سلامونه برمک صاحب، وخت بخیر. تشکر. تاسو هم زه خپل سلامونه او ټولو وطنوالو ته وړاندې کوم. مهرباني زه ستاسو په خدمت کې یم. برمک صاحب، پیل به دې وکړو چې کابل ولایتونو کې د مرموزو وژنو او چریکي بریدونو ګراف لوړ شوی دی. تاسو علت او عوامل څه بولئ؟ تشکر. به ارتباط مسائل امنیتی شهر کابل، خب این تقریبا بیشتر از 15-16 سال است که متاسفانه که ما شما با این مشکل روبرو هستیم. در زمانی که من تصدی وزارت داخله را به عهده داشتم، در اون زمان هم مشکلات متاسفانه وجود داشت، چالش‌های بسیار زیاد است. اما از دید ما در اون زمان هم که ما مسئولیت وزارت داخله را داشتیم، در ساختار تشکیلاتی امنیتی شهر کابل و یا دیگر ولایت افغانستان هنوز ما مشکل جدی در قسمت اجرات و وظایفی که بین ارگان‌های مختلف باید انجام شود وجود داره. مثلا از لحاظ ساختاری ما مشکل داریم، از لحاظ اوس کوم ډول چې دغه جوړښت کې چې تاسو ولې ستونزې لرئ، دغه ستونزې څه کېدلی شي؟ کومې ستونزې چې هغه بالاخره د امنیت او د ښار په امنیت باندې زیات اغېز کوي؟ مهرباني. دا به غواړم چې زه تاسو ته به توضیح ورکړم، خپل هموطنانو ته توضیح ورکړم چې یو خود ساختاری مشکل ده، د یو مسله ده چې باید دا ژر تر ژره باید حل شي. هغه وخت چې زه په وزارت داخله کې موږ په دې باندې مونږ ډېر کار وکړ او مهم مسله چې وزارت داخله ته اړه لري او ارتباط لري، دغه د وزارت داخله وظایف او وظایف مسئولیتونه د قانون اساسي په قانون اساسي کې تعریف شوی ده او په قانون پولیس کې راغلی ده. او بیا هم ساختار وزارت داخله خپل مشکل لري. تفکیک وظایف د وزارت داخله او وزارت داخله او امنیت ملی ترمنځ یو لږ هنوز هم مشکلات شته. او بله مسله د مسلې ظرفیت ده، ظرفیت مسلکی چې په وزارت داخله زموږ پولیس خو مسلکی ده، خو داسې نه ده چې یو ځل چې پولیس د اکادمي نه فارغ شو بیا دوی نور تعلیم و تربیت ته ضرورت نه لري. باید هر هفته، هر ورځ، هر هفته، هر میاشت باید د تعلیم و تربیه د وزارت داخله تعلیم و تربیه لخوا باید پولیس هر ورځ روزنه وشي او تعلیم و تربیه شي چې په دې خاطر همداسې چې چالشونه فرقي او تهدیدات فرقي او د تهدیدات او انواع او اشکال فرقي او په دې رقم باید زموږ پولیس او امنیت ملی باید خپل استراتیژي او راهکار هر میاشت، هر هفته، هر میاشت باید بیا بازنگری وکړي او مرور وکړي او وګوري چې د دشمن تاکتیکونه څنګه دوی د خپل تاکتیکونه تغییر ورکړي. د دوی د تاکتیکونو او د تدبیرونو په مقابل باید زموږ امنیتي ځواکونه باید خپل تاکتیکونه او خپل استراتیژي باید تغییر ورکړي. دا یو مسله. او بله مسله دا ده چې د پولیس په بخش کې موږ په هر حوزه کې یو بخش لرو چې دوی ته دومره توجه نه شوی. او کله چې زه په وزارت داخله کې زما د ولایتونو په قطار کې یو دا و چې باید د وزارت داخله د کنټرول منطقوي په ساحه کې باید دومره توجه ورکړل شي او دومره توجه شي او دومره اهمیت باید دوی ته ورکړل شي چې موږ امر حوزه نن تبدیلوو او بل امر حوزه راوړو او بل امر بیا په راتلونکي میاشت کې بیا تغییرات راوړو. زه فکر کوم چې باید اساسي کارونه د امنیت د کنټرول امنیت منطقي او امنیت منطقي په ارتباط باید هلته باید ډېر توجه شي او ډېر کار وشي چې کله چې موږ په یو امر کنټرول منطقوي په هر حوزه کې یو تشکیل شته چې امریت کنټرول منطقه وایي. امریت کنټرول منطقوي باید وظیفه اساسی شی است که تمام اطلاعاتی که در سایه مربوطه حوزهشان می باشه این تشکیل امریت کنترل منطقی تا که توسعه پیدا نکنه کلان بزرگ نشه. ما فکر میکنم که مشکل امنیت شهر کابل و دیگر ولایات این باقی میمانه. امر حوزه نمیتونه که بدون اطلاعات دقیق از حوزه مربوطهش و از کسایی که در منطقه زندگی میکنن، از تاسیساتی که در منطقهش هست، از نهادهایی که در منطقهشان فعالیت میکنن، کیها هستند، اشخاص باشندهایی که زندگی میکنن، این به این مفهوم نیست که خدا نخواسته ما به حریم شخصی و احوال شخصی مردم داخل میشیم، ولی به خاطر تامین امنیت شهروندان افغانستان در هر گوشه که هستند باید وزارت داخله
توجه بسیار زیاد خود در قسمت کنترل منطقوی داشته باشه تا اینکه ظرفیت وقتی که درست ایجاد شود و این به سیستم تبدیل شود. ظرفیتونو تا اگر سوپرمارکت در حوزه اجازه بدین وقتی که در حوزه سیستم ایجاد میشه و همه چیز الکترونیکی میشه، در اینجا آمرین حوزه و مسئولین که بخش کنترل منطقوی پیش میبرن، اینا تمام اطلاعات دقیق راجع به هر فردی که در سایه‌شان زندگی میکنه یا می داشته باشن، کسی کوچ میکنه، کسی میایه، کسی که یک دفتر ایجاد میشه، این وظیفه کنترل منطقه‌ای پلیس است که اطلاعات خود باید مکمل از موضوعات فیزیکی ساعت داشته باشه و به این ترتیب امنیت حوزه امنیتی مربوط امنیت ملی است. اینا هم باید اطلاعات کشفی خود همچنان باید راجع به اشخاص و کاراکتریستیکشان، شخص کیا هستند، سابقهشان، کل چیز باید داشته باشند که و این معلومات باید هر هفته و هر روز و هر هفته و از طریق نیروهای سیار کشفی باید و در همکاری با مردم، با وکیلای گذر، با شوراهای محلی که ایجاد میشه در منطقه، این باید این معلومات در اختیار حکومت باشه. چون حکومت وقتی که با مردم همکار بود، مردم با حکومت همکار باشه، وقتی پل ارتباطی وجود داشته باشه و اعتماد وجود داشته باشه، اینی وقت است که پلیس میتونه که در قسمت جلوگیری اکثر فعالیت‌های سابوتاژگرانه و تخریبکارانه و به این ترتیب پلیس ما و امنیت ملی ما هم در رابطه با اشخاص و افرادی که مشکوک میباشند و فعالیت‌های مشکوک در کار انجام میدن، اینا رو میتونن عاجل زیر کار بگیرن و کشف کنن و بالاخره با عملیات‌های بسیار موفقانه میتونن جلوی زیر بگیرن. این کارایی که برمکس پیدا کیږي چې دغه ډلې څنګه په دې بریالي کېدلی شي چې بالاخره خپل موخ ته ورسیږي. دوی له ډېر ماهرانه تکتیکونو څخه کار اخلي که نه دلته ضعف شته زموږ ستاسو په امنیتي برخو کې چې دوی نشي کولی د دوی د تکتیکونو پر اساس باندې د دوی مخنیوی وکړي. ضعف دلته د امنیتي ارګانونو دی که نه هغوی له ډېر په ماهرانه توګه او له نوي تکتیکونو څخه کار اخلي چې بالاخره دوی خپل موخو ته رسیږي. استاد غلط یولک متاسفانه قط وصل شو. خو بیا خیر زه کوشش کوم چې زه پوه شوم چې یعنې په پخوا هم خو زموږ دشمنان او د افغانستان د تروریستي شبکې چې دي خپل تکتیکونه تغییر ورکړي دي. زه کله چې په وزارت داخله کې هم په وزارت داخله کې مونږ د ټول مسایل او مشکلات چالشونه چې مونږ په ډېر عمیق توګه مونږ دوی ته پاملرنه وکړه او توجه وکړه او مطالعه وکړه او په وزارت داخله کې مونږ یو راهکار یو استراتیژي څلور کال لپاره مونږ جوړ کړ چې په دغه استراتیژي په اساس ټول مشکلات او ستونزې چې په کابل کې د امنیتي لحاظ نه موجود وو، خصوصا د پولیس په ارتباط موږ ټول مشکلات مشخص شو او زموږ پلان دا و چې په هر کال کې باید هغه فعالیتونه چې اولویت ورته ورکړي وو دوی باید د ښار کابل په سطح او د نور په ولایت په سطح باید دا کارونه باید ترسره شوي وو. خو متاسفانه زه فکر کوم چې دا راهکار اوس کله چې وزیر صاحب داخله د اندرابي صاحب راغلل او نور د وزارت داخله رهبری تیم مکمل تبدیل شو بدل شد، زه فکر کوم چې دا راهکار شته. خو دا راهکار یې خواته پرېښودل شو چې که دا راهکار په وزارت داخله کې تطبیق شوی و، دا زما راهکار نه و، یعنې زه د وزیر داخله په صفت دا یو راهکار و چې یو نهاد ته جوړ شوی و او دا موږ باید برای نهادها، برای راهکاراش، برای پالیسی‌هایی که یک بار ساخته میشه، من فکر میکنم که وقت کافی هم برای او گذاشته شد باید او راهکار باید تطبیق میشه در وزارت داخله. اما ای که مثلا رهبری جدید وزارت داخله جناب اندرابی صاحب است و دیگه همکارا و دوستای ما اونجا هستن، ما از تلاشاشون قدردانی میکنم، اما اون راهکار یک استراتژی بود که وزارت داخله را به صورت تدریجی بدون از اینکه ما بریم باز به تجارب تلخ 16 سال پیش، 15 سال پیش یا 18 سال پیش یک دفعه 4 سال خود سرمایه‌گذاری میکردیم از لحاظ وقت و از لحاظ پالیسی سازی و در این زمان از لحاظ ظرفیت سازی و بالاخره و امکانات تجهیزاتی که پلیس ضرورت داره یک بار کل ازی تطبیق میشد. من فکر میکنم که وزارت داخله شاید در یک مرحله جدیدی از ریفرم و اصلاحات خود میبود. اما متاسفانه من فکر میکنم که راهکار یک طرف گذاشته شده و ما همیشه در برابر وقایعی که اتفاق میفته، حوادثی که اتفاق میفته عکس العملی برخورد کردیم و عکس العملی برخورد میکنیم. من فکر میکنم که برخوردهای عکس العملی ما و نسبت به برخوردهای راهبردی و استراتژیک تفاوت بسیار زیاد است. فکر نمیکنم که ما نتیجه مطلوبی را که مردم افغانستان توقع داره او را به دست بیاریم. به هر صورتش وضعیت همی است. ما بازم تکرار میکنم که به خاطر که ما بتونیم شهر کابل و دیگر نقاط افغانستان از این مشکلات بیرون کنیم،
بریم به 3 مسئله اساسی بپردازیم. بازم سر ساختار خود فکر کنیم، بازم سر تکتیک وظایف و در ظرفیت‌های پلیس سرش فکر کنیم. تعلیم و تربیت بسیار اساس است و مهمتر از همه اطلاعات کشفی. در نیروی کشفی خود باید بسیار حساب کنیم، به خاطری که در افغانستان امروز متاسفانه دچار جنگ استخباراتی است و اینجا جنگ نیابتی است. برای جنگ نیابتی باید ما راهکار نیابتی در برابر گروه نیابتی داشته باشیم. این بیشتر تمرکزش سر اطلاعات، سر نیروی کشفی و منابع اپراتیوی و منابع مالی اپراتیوی ما را باید در اختیار تمام قدم‌های وزارت داخله بگذاریم که اینا با استفاده از این منابع کم اپراتیوی بتونن که مسئولیت کارهای خود بیشتر بسازن، اطلاعات دقیق جمع‌آوری کنن و بر اساس اطلاعات بتونن در دفع و طرد این عملات و این دسایس مؤثر عمل کنه. برمک صاحب تاسو وړاندې اشاره درلودله چې کورنۍ چارو وزارت باید په خپلو کړنو کې ریفورم یا اصلاحات راولي. کورنۍ چارو وزارت څه موده وړاندې تاسو به هم خبره سئ په جریان کې واسئ چې یو پلان یې په لاره واچولو چې موټرسایکلونه دوی جام کې تر هغو چې د کابل ښار او ولایاتو امنیت باید بالاخره تر یو بریده پورې کنټرول شي. خو لا هم تاسو ګورئ چې روزمره کوم چریکي بریدونه، کوم هدفي وژنې چې کېږي د موټرسایکلونو په واسطې باندې کېږي، ولې کورنۍ چارو وزارت کوم اصلاحات چې غواړي دوی رامنځته کړي یا کوم پلانونه چې خو دوی غواړي طرح کړي چې دغه پلانونو پر اساس باید امنیت خوندي شي، د دوی دغه پلانونه نتیجه نه ورکوي، پلانونه عملي کېږي، که چېرې عملي کېږي بیا نتیجه نه ورکوي؟ ما خو پخوا اشاره وکړه چې په وزارت داخله کې کله چې زه راغلم په وزارت داخله کې متاسفانه وزارت داخله خو هم د ساختاری لحاظ نه، هم د ظرفیتي لحاظ نه، هم د تجهیزاتو، د معلوماتو، د سیستم لحاظ نه ډېر مشکلات درلوده. البته خو زه نه وایم چې مکمل متاسفانه په وزارت داخله کې یو انارشیزم موجود و، خو زموږ پخواني همکاران و استبان چې راغلي وو دوی هم خپل کوششونه کړي وو چې په وزارت داخله کې انقلاب راشي. خو متاسفانه کله چې زه د وزارت داخله مسئولیت ما واخیستل، په هغه وخت کې وزارت داخله متاسفانه چې په یو ډېر بد وضعیت کې و. خو هغه کارونه چې ما ولایت ورکړ په هغه وخت کې چې باید په وزارت داخله کې فساد یو بیخي مهمه مسله و. په هغه وخت چې زما په وخت چې وزیر صاحب جمهور ما ته په ما باندې غږ و چې وزیر صاحب په وزارت داخله کې وزارت داخله اوس د قلب فساد یو نهاد جوړ شوی دی، باید دا اساس اولویت ده. او بل د ظرفیتونو د جګولو په ارتباط ماته لارښوونه وکړه او درې څلور ټکي وو او اولویتونه چې باید ما خپل کارونه په هغه باندې انجام کړي وو. ما خپل کار شروع وکړ او د وزارت داخله لپاره ما سروکار استراتیژی او راهکار جوړ کړ چې تمرکز مکمل د پلیس اصلاحات په برخه کې چې از لحاظ ساختاری، از لحاظ ظرفیتی و از لحاظ و در این زمان مسئله تعلیم و تربیت و تجهیزات و در این زمان تسهیلات باید بر پلیس فراهم شود. همین چیزها کلش در ساختار در استراتژی در نظر گرفته شده بود. وزارت داخله از قلب فساد بیرون شد در دوره کار ما در وقت تمام تعییناتی که در وزارت داخله میشد یک نفر در دور کار ما بیا بگه که ما از پیش ما دفتر وزیر یا خود وزیر یا منصوبین وزارت داخله در هر قدمیش باشه از ما کسر رشوت گرفته باشه. تدارکات وزارت داخله را اصلاح کردیم، سیستم مالی وزارت داخله اصلاح شد، فساد به حد کافی یعنی به حد بسیار پایینش زیر کنترل آمد و با مو ترتیب در قسمت تجهیزات پلیس ما توجه خاص انجام دادیم. قطعات پلیس به تعدادش افزایش پیدا کرد، قطعات خاص پلیس ما و می ترتیب در بخش مهمات و تجهیزات ما بسیار توجه خاص صورت گرفت. این اصلاحات از یک مرحله شروع شد، مرحله دوم و سوم و چهارم داشت که ما وقتی که استراتژی 4 ساله میگیم اصلاحات ما در 4 مرحله تقسیم شده بود و کل کارهای وزارت داخله تقسیم بندی شده که باید 4 سال کارا شد که همه چیز اصلاح شود. متاسف خب به هر صورت وقتی که ما از وزارت داخله بیرون شدیم اندرابی صاحب آمد، اندرابی صاحب هم امرالله خان آمد، صالح صاحب آمد، مان صاحب رئیس جمهور، بعد از او باز این چیز آمد اندرابی صاحب آمده. اینا هم دیدگاه خود برای اصلاحات وزارت داخله دارن که ما چون اونا مسئولیت دارن. از زمانی که از ما اگر مسئولیت داشتیم پرسان شد ما گپای ممی است، اما حالا کارهایی که وزیر صاحب داخلی فعلی میکنه ما فکر میکنم که دمو روند اصلاحات هستن، اما ای که آیا کدام استراتژی یا پلان جامع برای این روند در وزارت داخله ساختن یا ای که راهکار قبلی باطل کردن، چیزی نو جدید طرح کردن، ما از او خبر ندارم و فکر میکنم که مربوط وزیر صاحب داخله میشه که
باز در این مسائل صحبت کنیم. ډېر زیاته مننه ژوندی سي برمکس که وخت بیا هم تاسو راخلو. مننه. مننه تاسو هم. تشکر. سلامت. خیر. خدا پامان. ترنده اوس هم ځو د ولسمشر ویاند کنفرانس ته. د کنفرانس په ګډه ګورو.